یلکه ته لوی روخان پوه نه کړې ته لوی خوشحال خان پوه نه کړې ته لوی غازي امان الله پوه نه کړې ته لوی باچا خان پوه نه کړې ته اجمل خټک پوه نه کړې ته ملنګ جان استاد بره پوه نه کړې لنډه به یې قدرت رحمت شاه سهیل ته پوه نه کړې نو ما د غوسه په مزغو کې خلل ښکاري او خو ښه خلک وو په هغو خو یونیورسټیانې او پوهنتونونه بار چلېږي نو تر څو پورې چې دا ځان ځاني دې نه ده پرېښودې د یو پښتون خبرې دې نه ده کړې خدای ګواه دی که روغه ورځ رانه ویني خلک ګوره په کلي کې چېرته په کاله کې اور ولګي شل کسه راغونډ چا لکه دا ولې چا لګولی او څه یې وسول څه چل دی ورکوړ په تا دونه طالبګیري راله موږ یې کور سره لار کړو تاسو چېرته دوه یو ځای شوي چې لکه دا څوک او دا ولې لس لکه لښکر لرم څلور نیم لکه پولیس لرم حکومتونه لرم میډیا لرم دا بیا همزه لال شومه ولې ما به پوهکې نه م او تاسو زه کوچی بچی م پوهې راغلم خو او د باچا خان لوی ستر باچا خان خبره چې پښتون پیسې ته د ټینګې نه دی دولت یې اورېدلی غواړم وطن خرڅ ایمان خرڅ واړه خرڅ سباول خرڅ دا ته پښتون یې نو ما د مور چچ کالي و تاریخ داسې دا شی تاریخ نو لا ولې راځئ چې دا خبره وکړو چې یو خو موږ قبیلو له لته ورکړو لوی شیرشاه باچا خبره کتاب وګورو هغه په دربار کې یو پښتون ته وې نه قبیله یو پښتون ملت پوره نو روز به ستا سره څنګه شریک شمه زه خو لکه د لنډې اوبه یم ته اباسین مې ما بیرته غورځی زما اصل ته په یو علاقه کې اصل وی بار ورته نه وی حالانکې عمرا خان لوی طاقت برطانیه چیلنج کول دا خو د لوی زړه او ذکر کار دی خو موږ ورانو او یې بې ننګي سا وکړه جانانه او د جنکو پیغور زما ته پرېښودنه یعنې لنډه خبره که تاسو د عمرا خان بابا سره ولاړ وې نو عمرا خان کابل ته څو هغه د مرګ نه چې یو څو ګنټې کم خدایا دې مرګرو ونه دی هغوی زه غټ غټو پټکو کور ویې وړم زه سهار خرڅېږم ماښام خرڅېږم ماسخوتن خرڅېږم څه چل وی په دې کې هغه نران چې عمرا خان یې سره خیر دی هغه به کې بې ځایه توی شي چې کوم ریښونه خلک دی هغه لاړو بې ځایه ها موږ بېګا پیرډي وواله موږ بېګا کړهی وو پښتون دې ته ناست نو نه یې خبر دی په کور کې د خپلې ښځې نه د خپل بچي نه د خپل لور نه خپل زوی نه نه یې خبر موبایل شته په تاجي کې زر زر راکړه والاو موبایل شته داسې ښځه که یو دا سمسۍ ده په بل په بله موبایل دی الاو تاسو ته خو موبایل مالیکول یې لګېدلی قام دا شی دی قرآن تاسو یې هم زه کله کله خفه کېږم په سیکانو کې به دې پیدا کړم خو دلته به دې نه پیدا کوم د سیخ خو یو نوم دی که نه ځان دی څونه شی په د هندوستان غوندې طاقت نه وتروړو لاړ شئ دربار شریف ته موږ څه نه لیده موږ نه کیسې واورئ ځان له ژبه ده ځان له کلتور دی ځان له کتاب دی ځان له قانون دی ته ما ته دا ځای ناستې ته لس نیم کروړه خلک یې د کندهار نه والا دمغاره پورې تا ستا ژبه نیسي بې ژبې څاروی تا یو ننګ وکړو چې هلکه شابه ده خړی پونګه زما ژبه ها نه موږ له خو بیا پیسې نه راکوي ها نو شاهین خو لیونی دی که دی غواړي چې غواړي به تا یو څیز ورکو چې وای ناټ مای لا بیا رسټورانټ تقریر وکړو ستا دوست دستور له قانوني نقصه ولې ورنه کړی شو په عدالت کې
زه خو ټولې فیصلې په خپل دود دستور کړو زما مشران دا څه نه جوړ کړی و چې یو سړي ته ووایه ښه دا قرآن په سر کړه په دې پټي کې لاړ شی به ستا شی زما د دې نه ښه عدالت شته تاسو په هغې هر څه خپې کېښودې اوس نه په سل کاله کې فیصله کېږي د غازي عمرا خان نل قانون نه جوړ شوی نه دې پوله شته نه دې پټی شته خیرات ته کېنولې ستا نیکه تورې وهلې نیکه یې تورې وهلې نو ده نه خیراتي جوړ کړه دا خو چې تاسو نران وی تاسو ورغلې چې په خدای باور کې پار څه اور لګوم دا خو زما د هیرو زما د شاه زلمي اولاد دی دا خو د ده ځمکه ده دا چې تاسو کړی وی جرګه مو کړی وی ننواتې مو کړی د دې وطن رواج دی که په دې لوی شی له وړو راغستی وی کږه خوله په سوک سمي نو زما مطلب دا دی چې موږ خو وروره دوه نیم زره کاله په ښکاره تاریخ کې تورې ووهلې لوړ مو ووهو وینه مو توی کړه کورونه مې وران شو جایدادونه مو سرکاري شو نتیجه به ماته ښایي نتیجه هغه یو وروره ټپه وکړه عامه ټپه ده چې بې ننګي او چتراله او انګرېز ښه وایي که نه که موږ بې ننګه نه د انګرېز خو نیکه هم نه شو تللی